دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ شئ. څنګه کولی شو په خپل فیسبوک پروفایل باندې د ګارد اپشن فعال کړو. په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته دې په اړه معلومات درکوم چې دغه موږ څنګه فعالولی شو. نو زه تاسو ته نن په ډېره اسانۍ سره دغه د ګارد فعالولو طریقه ښیم. یعنې په یو کلیک سره موږ کولی شو چې دغه ګارد فعال کړو. د ګارد فایده څه ده؟ کله چې تاسو په خپل پروفایل باندې ګارد ولګوئ نو له ځینو موبایلونو څخه د دې څخه سکرین شاټ هم نه ویستل کېږي او د دې د پروفایل عکس هم نه کاپي کېږي. یعنې یوه ګټه دا شوه چې ستاسو آی ډي باندې نه ریپورټ کېږي. یعنې که څوک ستاسو په آی ډي باندې ریپورټ کوي نو دا به ریپورټ نه اخلي، یعنې ریپورټ به په کار نه کوي. نو راځو په ویډیو باندې پیل کوو. ټول ناول به تاسو راشئ خپل پلی سټور به خلاص کړئ. کله مو چې پلی سټور خلاص کړ نو د سرچ ځای ته به راشئ. دلته به ولیکئ منوکای ټول کټ. کله مو چې دا ولیکل نو سرچ پرې کړئ. دغه ځای کې ګورئ په لومړي سر کې یو اپلیکیشن راغلی، نو تاسو په همدې باندې کلیک وکړئ. نو بیا به راشئ په انسټال باندې به کلیک وکړئ. دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو زه تر هغې چې دغه اپلیکیشن انسټالېږي زه ویډیو سکیپ کوم. نو کله چې دغه اپلیکیشن انسټال شو نو را به شئ په اوپن باندې به کلیک وکړئ. نو چې په اوپن باندې مې کلیک وکړ د دې صفحه به دغه شانتې وي. نو تاسو به ورته لږ څه صبر وکړئ چې دغه نیو ورژن یې اپډیټ شي. دا اوس زر زر اپډیټ کېږي، نو تاسو ورته لږ صبر به وکړئ. نو دغه د نیو ورژن یې اپډیټ شو، تاسو کتلی شئ. نو بیا به راشئ دلته به په دغه ایډز یا هم اعلانات چې راځي نو دا به تاسو کلوز کوئ، یعنې مې ګورئ. بیا به راشئ په ګیټ سټارټډ باندې به کلیک وکړئ. له دې وروسته به دغلته تاسو ورته یوه ژبه انتخاب کړئ. نو زه ورته انګلیش ژبه انتخابوم. نو بیا په ډن باندې کلیک وکړئ. بیا به کنټینیو باندې کلیک وکړئ. بیا به فینش باندې به کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو ته دغه شانې صفحه راوړئ لوګین ویت فیسبوک. نو په دې باندې به کلیک وکړئ. ستاسو اکاونټ به دلته خلاص شي. او که چېرته دغه نه و نو تاسو به بیا په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. که سکیپ کوئ نو سکیپ باندې به کلیک وکړئ. دلته به بیا اعلان راشي، نو دغه اعلان به تاسو بیا کلوز کوئ. نو دلته به تاسو خپله آی ډي خلاصه کړئ. کله مو چې آی ډي خلاصه کړه نو دغلته په دې اپلیکیشن کې اعلانات ډېر زیات راځي، نو دا به تاسو کلوز. نو بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. په دې ځای مو چې کله کلیک وکړ نو دغه اعلان به هم کلوز کړئ. بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دغه سره کرښه چې د کوم ځای څخه تاو ده په دې باندې مو چې کله کلیک وکړ نو بیا به راشئ په دغه ځای به کلیک وکړئ اویټر ګارد. نو دغه به آن کړئ. دلته بیا اعلان راځي دا به هم کلوز کړئ. نو دغه ګارد به آن کړئ. دا آف دی، دا به تاسې آن کړئ. دا چې مو کله آن کړل نو ستاسو په پروفایل باندې ګارد ولګېدو. نو اوس له دې څخه بیک ځو، یعنې شاته ځو. نو اوس راځم زه له خپلې آی ډي څخه، خو دلته بیا اعلانات راځي، دا اعلانات به کلوز کوئ. نو زه اوس راځم په فیسبوک کې ګورم چې دغه ګارد زما په پروفایل لګېدلی دی او که نه دی لګېدلی. راځم خپل پروفایل دا ریفرش کوم. نو دغه ځای تاسو وکتل چې زما په پروفایل باندې ګارد فعاله شو. نو دا وه په فیسبوک پروفایل باندې د ګارد اپشن د فالولو طریقه. تر بلې او راتلونکې ویډیو د الله په امان.